ملګرو حمزه بابوای سوچ راغونډ په یو مرکز یې نکړم سوچ راغونډ په یو مرکز یې نکړم هر تپې ته د جرګو سره زم. ما دوه ویډیو په تاریخ جوړ کړی چې په هغه ویډیو کې ما دوه خبرې کړې دي مهمه. ما دا ویلي دي چې پښتانه یا افغانان یو کام دي او بل می دا ویلي دي چې دغه بنی اسرائیل دي. نو دا زما خپل مطالعه ده. باید تو ورته آریان وای، باید تو ورته سلیمانی وای، باید تو ورته نوې نسل وای. دا خپل سټډي ده، زما خپل سټډي ده. که زما سره نه متفق دا اس خبره نه ده، خو کم از کم دومره خو متفق شه چې کم مورخین پښتانه افغانان آریان غني یا سلیمانی غني یا بنی اسرائیل غني، خو په دې خبره متفق دي چې پښتون او افغان یو کام دي. نو دا خو ومنه کنه په تاریخ په مجدوا. او ما ته د دوه ویډیوګانو نه دومره پته ولګیده چې ما ته کم کمنټونه وشول چې ګل خان د افغان نه دومره نفرت کوي چې کتا ورته وویل چې پښتانه د رنجیت سنگ اولاد دي یا پښتانه د هندوانو اولاد دي یا پښتانه د جیپال اولاد دي، په خدای قسم دا در سره مني، خدا حقیقت بنه در سره ومني چې پښتون افغان یو کام دي. یا ګل خانه ته د افغان نه دومره نفرت ولې کوي؟ افغان د تا دشمن نه دی، ته د افغان دشمن یې. افغان په تاریخ کې د تا د هیواد د ډنګولو د پاره چاته اډې نه دی ورکړي، تا اډې ورکړي دي، ډالر دی اخیستي دي د دوی په وینو باندې. ستا وطن مولا ضعیف امریکې ته ورکو، مولا ضعیف ته یې وویل چې دا خلک ډېر طاقتور دي. ولې ته خو اټمی قوت یې، ولې ته خو نمبر 1 فوز لري، ولې ته خو نمبر 1 خفیه ادارې لري. نو دلته د تا ایمان ولې دومره کمزوري دی چې ته مولا ضعیف امریکا ته ورکې او مولا ضعیف ته وایې چې دا خلک ډیر طاقتور دي؟ ستا ایمانی قوت چرته لاړو؟ ستا هیواد چې په لا اله الا الله په نوم باندې جوړ دی، الته ستا لا اله الا الله دا ناره چرته لاړه؟ ستا ایټم بم، ستا کروز میزایل، ستا بابر میزایل، ستا نور وسلوال فوز دا چرته دي چې په دې ځای کې ایمان نه راته ځکیږي؟ تا خو به ویل مونږ به په دې غولولي وو چې مونږ به فلسطین آزادو، مونږ به کشمیر آزادو، مونږ به د برما مسلمانو ته ازادي ورکو. د فلسطین آزاد ک، کشمیر دی په 15 کال کې آزاد نه ک، او ترنه دی دومره واضح کړه چې کشمیریان دی په هندستان خرڅ کړل. او فقط دومره تکړه چې د بلوچستان ویني وبهوي او د پښتنو ویني وبهوي.